ایران د جلکاري په تور د نظام الدین قیصري نیول کېدل تایید کړل. ایرانی چارواکو تایید کړه چې د افغانستان یو نندریز جنگي قومندان نظام الدین قیصري په دغه هیواد کې د جلکاري په تور نیولی دی. د ایران د کورنیو چارو وزارت یو مقام مهدي محمودي تسنیم خبري اژانس ته وویل چې قیصري افغان کډوالو ته د استوګنې جعلي اسناد جوړول. د سرچینې په حواله قیصري خپله هم په ناقانونه توګه د ایران خاورې ته ورغلی دی. د محمودي د څرګندونو له مخې قیصري د ایران په دریو مهمو سیمو کې د دفترونو له پرانیستلو سره له خلکو پیسې اخیستې او په ایران کې د اوسېدو جعلي اسناد ورته جوړول. قیصري او ورته نږدې سرچینو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. نظام الدین قیصري د افغانستان د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ امنیه قومندان او د طالبانو پر ضد د سیمه ییزو پاڅونونو مشر و چې څو ځله د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د زورواکي باج اخیستونکو وژنو او نورو جرمونو په تور بندي او بیرته خوشي شو. هغه د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند له مشهورو قومندانانو څخه و. قدرمنو دوستانو زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه تعقیب کړل. تر بیا او بلې داسې ویډیو د الله په امان.